امینجي صاحب فکر کوي روسیه هغه هېواد ده چې اوس مهال سرپرست حکومت سره نسبتا اړیکې هم ښې دي د ښو اړیکو ترڅنګ اندېښنې بیا څه معنا ورکوي؟ بهیر صاحب داسې ده، هر څوک د خپل هیواد لپاره ستراتیژي لري، پالیسي لري، ګټې هغه هم یعنې په جهاني سطحه باندې غټ رقیب لري. امریکا کوشش کوي چې خپل سیاسي نفوذ په منطقه کې ولري او دا یې هم تر ډېره بریده خپل یعنې هغه یعنې د هغه خپل هغه ټارګېټ ته د نرموالي لپاره یا هغې ته د رسېدو لپاره یو څه نه څه فشار خو باید ځان سره وساتي او ساتي به مونږ دغه یو مسله چې د روسیه اندېښنه زه وایم چې روسیه اندېښنه ښه خبره ده، ښه اندېښنه چې لري. مونږ هم همدا اندېښنه لرو، ټول افغانان اندېښنه لري چې افغانستان د تروریست په ځاله باندې بدل نه شي او باید هم نه شي. نو زه وایم چې روسیه فقط چې دغه یو کار یې کړی وی چې حقیقت یې ویلی چې دغه څوک غواړي چې د افغان خاوره په تروریست ځاله باندې بدله کړي هغې ته یې ګوته نیولې وی، دا به یې هم یعنې حقایق به یې هم ویلي وو او ټولو افغانانو به یو ډېره خاص مننه هم ترې کړې وه د دې په یوازې چې په دا نوم باندې ما زکپي او ما یعنې غیر ضروري یعنې بې ناحقه باندې به ما یعنې زما حق پایمالوي. نو زه وایم چې د روس که دغسې کړي وای دغه به ښه وګورئ. که چېرې مونږ وګورو تروریست نه د تعریف باندې ډېرې خبرې وشولې. تروریست د غټو مملکتونو تعریف خاص تعریف ته معلوم ده، څوک چې د دوی ګټو پر خلاف دي یا څوک چې د دوی ګټې نه مني هغه تروریست ده. یعنې دا معلوم تعریف ده د دوی په هغه باندې. یو د اسلام فوبیا کیسه ده خو بې دغه یعنې د دوی د ریلیجین نه چې کومې ګټې راځي د دې سره خو دوی یعنې د خپلې ګټې کوي. نو هر څوک چې د دوی ګټو خلاف هغه د دوی لپاره تروریست ده. زه وایم چې ګورئ بعضې مسایل بعضې هغه چې اوس اسلامي امارت یعنې نن په نړیوال فلم کې ټول دا یو سروکی د جونو د مکتب راګرځي. زه وایم چې دا مخالفت ده، د دې سره نوره منافقتونه هم ورځای شوي دي او هم ورځای کېږي. زه وایم چې دغه بعضې مسایل داسې دي، ګوره که اسلامي امارت یعنې د دې لپاره زر تصمیم ونیسي د دوی منافقتونو نه مونږ خلاصېږو، مونږ عملا میدان ته ورځو. ګورئ یعنې زه اسلامي امارت یعنې دې ته نه پرېښودل کېږي چې دی عملا لاړ شي هغې میدان ته او هلته هغه خپله خبره وکړی شي. هلته رد و بدل یعنې د بل چا بوسپیام نه وي، بلکې راسه نه ووایي که ته ما سره کوم یعنې تروریست لرې مهرباني وکړه ته راکړه ما ته کوردینات، ته راکړه ما ته هغه اسناد او شواهد راکړه چې زه ورشم. دوی ګوره دغه یوه کیسه ډېره په دې شي باندې د ایمن الظواهري صاحب په وژنه باندې چې دغه په کابل کې وشول تروریست زیات ده. زه وایم چې ګورئ دا هم یو منافقت ده چې نړیوالې موږ سره کوي. تر ډېره بریده چې اوسه پورې په ډاګه شوې هم نه ده چې جسد شته که نه شته، خو بیا هم زه په هغې باندې نه غږېږم. زه په دې باندې چې کله هم زه اسلامي امارت دې ته هڅه کوي چې تصفیوي عملیات شروع کړي یا د منطقې نه د خاورې نه شوم اهداف یا هغسې شیان چې هغه نړیوالو ته ګواښ وي یا داخلي ګواښ وي هغه له منځه یوسي. په شکل د اشکالو د هغې مخه نیول کېږي چې هله تعویض ده، قوم پرستي ده، یو قوم یعنې بیا جنوساید نوم ورکړي، څوک څه شی نومونه ورکړي دغه نومونه ورکوي. خو کله چې داسې اقدام کوم د دې نه مې هم رانیسي او چې د دې نه کله زه یعنې بیا هم په داسې حالت کې وم چې د تکامل په حالت کې وم چې زه استخبارات او امنیت او دې چې ته د ړنګولو کوشش کوي زه بیا هم د جوړولو کوشش کوم. په دې کې یو کس راننوځي یو ځای کې موضوع نیسي یا یو ځای نیسي هغې ځای ته راځي او بیا هم اسلامي امارت په دې باندې اقتدار یې په دې باندې داسې نه وایي چې زه مخکې مې هم د دې نه پلوي کوله اوس هم کوم په آینده کې کوم نه. یعنې د هغې په توسط ته نشي کولی چې د ټول ملت ته دومره سزا او یا د اسلامي امارت داسې تېروتنه یا داسې جرم کړی وي چې د ټول ملت ته سزا پرې ورکړي. نه، یعنې دا ټول هغه منافقتونه دي. خو بدبختي ما مخکې ویلې چې موږ فقط مظلومه یو، غریب هېواد یو یا د سیاست محور هېواد ګرځېدلي یو، هغسې یعنې یو غږ نه شو په هغه ځای ته رسولی نه شو، یو چا ته ویلی نه شو کني د امریکا څومره ظلم وکړو په دې افغانستان کې. همداسې حاضر کې د نوره څومره ظلم په دې منطقه کې څومره ظلم روان ده زما په تحریم باندې تېری. خو چې مونږ دې په یوازې چې مونږ غږ اوچت شي حقیقت ځای ته ورشو، مونږ خپله هم د هغوی ډول ته مونږ هم اتڼ وهلی، مونږ هم ورسره ګډېږو، مونږ هم ورته وایو د دوی چې څه کوي هم د اوس لکه د ایران لپاره چې هله مکرون یې هغه کوي، د بل یو کوم یو چې د امریکې هغه دغه هم وایي چې هله شهامت یې هله ښځو ډېر ښه شهامت وکړو، ښه هغې وکړلو. یعنې په دغه فتنو په دغه منافقت باندې لاره ما ورته هواره کړي، بس پالیسي دایر کې عمل کوي پیاده کوي. فاطمي صاحب افغانستان ته د